السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول بخیر. زه صدام حسین ماهر نفسیات یم او په نننۍ ویډیو کې به تاسو سره زه په یو اهم موضوع باندې خبره کوم چې هغې ته سیلف کمپیشن په انګلیش کې وایي او په پښتو کې هغې ته موږ وایو د خپل ځان سره محبت کول. ټیک ده؟ نو اکثر به تاسو لیدلی چې زموږ نه په ژوند کې چې کله څه غلطیانې وشي نو دا غلطۍ نه بعد چې دی موږ په خپل ځان باندې ډېر زیات تنقید کوو او ډېر زیات د خپل ځان سره سخت رویه ساتو. او اکثر خلکو نه به تا اورېدلي موږ ځان ته وایو چې زه داسې کار نه یم، زه همیشه فیل کېږم، همیشه زما نه غلطیانې کېږي، زه هېڅ کار نشم کولی، زه بېکاره یم. دا سوچونه هم ذهن ته راځي. ځینې خلک یې په خوله باندې هم دا الفاظ ادا کوي. بلکې کله چې انسان د ځان سره سختي کوي یا ځان باندې تنقید کوي بار بار، نو دې نه انسان احساس کمترۍ ته هم تللی شي، د هغې چې کوم سیلف اسټیم دی، خپل ځان باندې اعتماد دی، هغه هم کمېدی شي. او د هغې نه علاوه چې دی د دې انسان په کارکردګرۍ کې به څه بهتري نه راځي، بلکې هغه مزید ډپریشن، انزایټي او غبرهټ طرف ته تللی شي. نو موږ تاسو ته پکار دی چې کله هم په ژوند کې مشکل حالات راشي نو چې موږ د سیلف کمپیشن نه کار واخلو. سیلف کمپیشن دا دی خپل ځان سره محبت. خپل ځان سره محبت څنګه؟ کله چې ستا یو ملګری، رشته دار یا پیژندګلو والا په تکلیف کې نو هغې خوا چې ته کله ورځې نو اکثر موږ خلک هغې ته وایو چې انشاءالله ته به ټیک شي، ته به مخکې لاړ شي، پریشانه کېږم او دا د ژوند یو سټیپ و، یو چپټر و، دا ختم شو، اوس نیکسټ چپټر باندې فوکس وکړه او مخکې په خپل ژوند باندې توجه ورکړه. تېر شوی وخت خو بېرته نه راځي. دغسې الفاظ موږ ادا کوو. اکثر موږ پښتانه هم چې خپل خپلوانو ته لاړ شو، چېرته څوک بیمار یا داسې څه واقعه شوي نو هغو ته موږ ساه وسله ورکوو. دغسې ورته وایو که نه چې انشاءالله هر څه به ټیک شي، ته به برابر شي، روغ به شي، صحت به دې ټیک شي او انشاءالله په ژوند کې به ډېر مخکې لاړ شي. نو همدغه الفاظ د خپل ځان سره ادا کول دې ته وایي سیلف کمپیشن. یعنې خپل ځان ته دا میسیج ورکول چې انشاءالله زه به ټیک شم که څوک بیمار یا که څوک په یو کار کې کوشش کوي، په یو فیلډ کې د مخکې تلو کوشش کوي او په هغه کې مخکې تلو کې چې دی هغه ته مشکلات راځي یا وختي طور انسان د څه پریشانو شکار وي، نو ځان ته دا میسیج ورکول چې دا څه هم دي، دا ټمپرري دي. ځکه نن په دې حالاتو کې هم، په دې مشکلات کې هم نو را روان وخت به بهتر وي او زه یوازې نه یم. دغسې میسیج ځان ته ورکول او دا میسیج ورکول چې انشاءالله هر څه به ټیک شي او زه به ټیک شم او په دې ژوند کې چې کوم فیلډ کې هم ته یې د ژوند سم چې ستا مشکلات دي په هغه کې خپل ځان ته دا میسیج ورکول او یو مثبت سوچ ساتل، د خپل مستقبل په باره کې امید چې ورته وایي، هوپ چې ورته وایي، هغه ساتل چې دی. او بل دا چې په خپل ځان باندې بار بار تنقید نه کول، یعنې د خپل ځان څخه زیاته سختي نه کول. که څه غلطي دې نه وشوه نو دا میسیج ځان ته ورکول چې دې غلطۍ نه ما دا زده کړو، آینده به زه دا غلطي نه کوم، آینده به زه د دې خبرو خیال ساتم او په خپل ژوند کې به، په خپل فیلډ کې به او ستا چې کوم هم یو میشن دی، یو ګول دی، په هغې کې به زه مخکې ځم. دا میسیج ځان ته ورکول صحیح ده. دې ته وایي سیلف کمپیشن. دې ته وایي د خپل ځان سره محبت. دې ته وایي په خپل ځان باندې مهربانېدل. ټیک ده؟ او ځینې خلک دا ګڼي چې دا سیلفیشنس دی، دا کس چې دا مطلبي دی. خو ګوره یو انسان چې خپل خیال ساتي، ته چې کله خپل خیال ساتي، د خپل صحت خیال ساتي یا د خپل ستا چې کوم باونډریز دي د هغې خیال ساتي یا د خپل څه کار کوي په هغې کې ته مخلص یې، نو دا دې ته موږ دا نشو ویلی چې دا کس مطلبي دی، بلکې دا کس چې دی دا خو خپل ځان باندې کار کوي. صحیح شوه؟ نو دې ته سیلف کمپیشن وایي او موږ تاسو ټول له پکار دی چې په خپل ځان سره ډېر زیاته سختي نه کوو، په خپل ځان باندې چې دی بار بار تنقید نه کوو، بلکې د خپل ځان سره نرمي اختیار کړو. او کله چې انسان خپل ځان سره نرمي اختیار کړي او په خپل ځان باندې مهربان شي نو اصل کې دا د انسان د ذهني صحتیابي یو نشاني هم ده. او که تاسو غواړئ چې تاسو خپل ذهني صحت امپروو کړئ او خپل ذهني صحت بهتر کړئ نو د نن نه چې دی زما تاسو ټول ته دا خواست دی چې د سیلف کمپیشن پریکټس شروع کړئ. او د سیلف کمپیشن پریکټس څه دی؟ هغې څه مرحلې دي. اولنۍ مرحله دا ده چې ته کب تکلیف نه تېرېږي یا ستا څه مشکلات دي هغه محسوس کړه، هغه فیل کړه. ټیک ده؟ دویم دا چې خپل انسان چې دی انسان وګڼه، چې زه انسان یم او د انسان په ژوند کې دغسې ازمایښت دي، داسې امتحانات او دا مشکلات او اسانتیانې دا راځي. دریم دا چې ته په مشکل حالات کې کوم الفاظ د خپل ورور سره، د خپل ملګري سره، د خپل خپلوانو سره ادا کوې، هغو له حوصله ورکوې، هماغه حوصله خپل ځان له ورکړه. صحیح شوه؟ ډېره مننه د اورېدو دپاره او ستاسو ټول نه زما د ریکویسټ دی چې دا ویډیو که تاسو ته خوښه شوي نو د خپل ملګرو سره، خپل خپلوانو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو سو مچ.